ګرانه هېوادپاله زما تر څنګ هم دا ورورجان ولاړ دی. دا د هغې ورورجانې خاوند دی. غواړم چې د دغې څخه وپوښتم چې دا څه کاروبار کوي او ژوند یې څنګه تېرېږي. سلام علیکم. وعلیکم سلام خورجانې. ورورجانه څه کار کوي؟ مخکې مې پوله پاپړ خرڅول او اوس په دې ډیرانو باندې په دې ډوبا باندې اوسپنه او شیونه راټولوم او مخکې مې پوله پاپړ خرڅوم. ورورجانه د ورځې څو روپۍ کار؟ ورځې کله سلي کله شپېته وي کله 50 وي بس دغه شی روپۍ. په دې باندې ستاسو د کورنۍ ګزاره کېږي؟ بس ګزاره کوو نه شي که نه هم ګزاره به کوو خورجانې څه دی ګزاره خو نه کېږي ولې چې دلته مې ښځه مریضه ده هغې ته مې یو بل نه راکرځ کړي دي او دې کې په دې مې لګولي دي او واړه ماشومان دي دغه حالات دی نه ډوډۍ او نه د صحیح درک نه لګېږي چې پوره موږ ته ورسېږي. سولر مې ورته خرڅ کړو بیټري مې ورته خرڅه کړه سترنجۍ مې د کور خرڅه کړي. تاسو به دا زما حالات کتلی کور کې چې کوم نوی شی ګورم او وړم د دې زنانه د مجبوریت نه د دې علاج ته یې خرڅوم او د دې دوا پې کوم. ورورجانه د افغانستان سره ډېرې مرستې وشوې تر دې دمه نو تاسو ته چا مرسته نه ده کړې؟ تاسو موږ سره خو اوسه پورې چا مرسته نه ده کړې. دا دومره خیریه بنسټونه هر دغه راغلي موږ سره چا مرسته نه ده کړې. بل اوس دغلته کوڅه کې کاټو والا راغلي وو یو کس ورته کوئ دا همسایه دی ایسته زما د کور نه تېر شو خوري او دغه مالدارو خلکو کورونه کوي زموږ غریبانو نه کوي چې دغسې په ډیرانو ګرځو او اوسپنې راټولوو. ورورجانه د هغه شتمنو وروڼو څخه د څه غوښتنه ده؟ دا شتمنو وروڼو څخه مې دا غوښتنه چې زموږ غوندې غریبانو سره مرسته وکړي چې موږ غریبان د دغه کار نه خلاص شو یا لاسګاډی والو یا بل شی والو آس به خرڅوو. مننه ورورجانه. ګرانه هېوادوالو تاسو د ورورجان خبرې واورېدلې چې دا مخکې پلیو پاپړ خرڅوه خو بیا هغه کار یې هم پرېښود اوس په ډیرانونو ګرځي میخونه راجموي چې د ورځې 50 یا 80 اویا روپۍ کوي چې هغه باندې د دې د کورنۍ ګزاره نه کېږي. نو تاسو نه مې دغه هیله ده چې دغې ورورجان سره مرسته وکړئ د دې کورنۍ لاسنیوی وکړئ چې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي.